علیکم ملګرو عمران خان نن څو مخکې کمی خبرې کړې وي هغه نن چوري ثابت شلې هغه تاسو ته پته ده سایپر کم کیسو هغه ختم شلو نو عمران خان دا ملي الله پاک هغه سره ملګری وي سو سچ وي څوک په حق وي الله پاک هغه سره ملګری وي نو کم من خبره وي هغه بخیر مه ته راځي نن هغه خبره بالکل عمران خان خبره صحیح ده د سایپر کم کیس خبره هغه ټول مه ته رااله نو سایپر کیس عمران خان چور ختم شو توړ گیا نو پر بارک کیس کې عمران خان کم جج تاسو کولو د عمران خان باغ جواب ورکړو جج به خیران شلو نو عمران خان به سایپر کیس باره کې خو جواب هم ورکول خو بیا هم جیل کې ونو نن اخر هم هغه کیس ختم شلو عمران خان دا ویلی الله پاک حق سچ سره ملګری وي نو اسوګي او سوګنی الله پاک سچ سره ملګری وي نو نن عمران خان هغه خبره خو ټول ثابت شول نو شاه محمود قریشي هم پرون راکلا شو خو ما دا پرون ویډیو کې دا ویلی عمران خان ما خان په زمان فرت راځي راکلاسي کې به خو هغه سونه شزکه چې عمران خان مې دوه کیسو نورم دي او انا فصل به پته لګي 27 تاریخ باندې عمران خان هغه کیس پته لګي شاه محمود قریشي خو بیګار راکلا شوی ونه دا سایپر کیس غټو نو سایپر کیس چې ختم شو نو وانور کیس نو خیر واړې دي هغه به ختم شي نو ورته مثلا د عمران خان وکیلان ویلي دي دا کیس نو د دوه کیس هم خیر ډیر زر ختم شي ځکه د سایپر کیس د غټه معاملې و او دا کیس ختم شو نو وړ کیس نو خیر د بزر ختم شي په 27 تاریخ په هم پته لګي عمران خان دا امید چې را کلاسم د 27 تاریخ باندې شي نو کرانه کتون کو څوک سچ وي څوک په حق وي ناغو سره هم الله پاک ملګری ټیم واهلیم نه همن خبره به هم مه ترازي ما خبره د عمران خان خبره و من خبر مه تراله سفر کیس هم چور ختم شلو نو کنه کتون کو اوس به د عمران خان د پارټي نور خوندم پیدا شي ځکه چې د عمران خان دم جیل راوځي او د الیکشن دم ټیم کم پاتې دي ان شاء الله نو عمران خان خو به ګټي ځکه چې د عمران خان سره ټول عوام ټول پاکستان عمران خان سره مینا کوي نو ځل مروت سره هم ډېر خلک مینا کوي چې د عمران خان هم راکلا شي نو د عمران خان د پارټي بل شان دي خوندوي ځکه چې د عمران خان سره هر سړی هر پښتون ټول پاکستانو سره ډېر مینا کوي خاص کر کې به پښتانو سره بل شان مینا کوي پرون ډېر خلک پته مو عمران خان راکلا شي خو عمران خان خو دوه کیسه نو د عمران خان به د 27 تاریخ باندې پته ولګي چې ان شاء الله عمران خان به د 27 تاریخ باندې راکلاسم شي او ډېر خلک دا تاسو نه عمران خان به راکلاسي کلر ار سړی خپل راي کمنټ وکړئ نو چا اظهار نه پس کمنټ وکړئ او دا شاو نو دی ویډیو کا دی ویډیو کتل ډېر مهرباني دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک دي فټیا کارکونانو سره ویډیو کتل ډېر مهرباني کدا ویډیو فیسبوک باندې ګور فیسبوک پیج سره فالو کړئ یوټیوب باندې ګور یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ والسلام